دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شوال مکرم میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1403 هجري لمریز کال د غوایي یا ثور میاشتې 3 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په موخه د هرات والي په مشرۍ غونډه جوړېدل. د هرات برېښنا ریاست له لوري د نور الجهاد سب سټیشن د 85 سلنې پرمختګ اعلان او د سوداګرو د راټولولو کمیټه د اقتصاد رئیس په مشرۍ جوړېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي کمیټه غونډه د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار په مشرۍ جوړه سوه. پورتنۍ غونډه د صنعت او سوداګرۍ، اقتصاد، روغتیا او فواید عامې، د صنایعو او قانونو خونې او یو شمېر نورو ادارو د رئیسانو په حضور کې په اسلامي باغ کې جوړه سوه او د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د روژې په مبارک میاشت کې د دغه کمیټې د فعالیتونو ستاینه وکړه او له احتکاري پیرودونکو سره جدي چلند او د بیو د لوړوالي مخنیوی د دغه کمیسیون له مهمو دندو څخه یاد کړ. شیخ اسلام جار د غرض امنیتي مسؤلینو ته دنده وسپارله چې د ګران پلورونکو، اختلاس کوونکو او هغه کسان چې بهرني پیسې له هیواده بهر باسي وپیژني او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. د هرات ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلینو د اقتصاد ریاست د غونډو په تالار کې د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان له مخې د دغه ولایت د سوالګرو د راغونډولو په موخه د همغږۍ غونډه جوړه کړه. د دې غونډې په پیل کې د هرات ولایت د اقتصاد رئیس حاجي ملا عبدالقادر حاجي ناصر د سوالګرو د ټولولو په اړه د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان تشریح کړ او له ټولو بنسټونو یې د همکارۍ غوښتنه وکړه ترڅو په دې پروسه کې همکاري وکړي. د هرات ولایت د اقتصاد رئیس د باختر اژانس خبریال ته وویل په دې برخه کې همکار بنسټونه به د دغې ټولنیزې ننګونې د ژر تر ژره د حل او د بېوزلو خلکو د ژوند د بدلون په خاطر مشخصې پروژې پلي کړي. خو په دې غونډه کې ټولو همکارو بنسټونو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل او پریکړه یې وسوه چې په راتلونکي غونډه کې به له خپلو مرکزي دفترونو او تمویل کوونکو سره خبرې وکړي او معلومات به یې د هرات له اقتصاد ریاست سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بریا وروسته په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره بېلابېل اقدامات سوي دي. د سرې میاشتې د سیمې نمایندګۍ دفتر مسؤلینو د هرات ولایت له مرستیال الحاج مهاجر فرعي سره په کتنه کې په دغه ولایت کې د سرې میاشتې وروستی فعالیتونو شریک کړل او د خپلو کاري پلانونو په تطبیق کې له ولایت مقام څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سرې میاشتې استازي په هرات ولایت کې د رواني درملنې مرکز د ستونزو په اړه هم خبرې وکړې او د 300 رواني ناروغانو د ښې درملنې او ساتنې لپاره د مناسب بدیل ځای په ځانګړي کولو کې د ولایتي ادارې د همکارۍ غوښتنه وکړه. په دې وروستیو کې مهاجر فرعي له خلکو سره د مرستو په رسولو کې د سرې میاشتې ټولنې د فعالیتونو د هرکلي په ترڅ کې د سرې میاشتې مسؤلینو ته د رواني ناروغانو د درملنې لپاره د غوره ځای د برابرولو په برخه کې د ولایتي ادارې د همکاریو ډاډ ورکړ. د هرات برېښنا شرکت مشر په دغه ولایت کې د نور الجهاد سب سټیشن د جوړولو چارې 85 سلنه پرمختګ اعلان کړ. د هرات برېښنا د سوداګریز مرستیال په وینا په نږدې راتلونکي کې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د ترکمنستان د برېښنا د لیږد لیکه پیاوړې سي او د ځنډېدو مخه به ونیول سي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات برېښنا ریاست سوداګریز مرستیال خبر ورکوي چې د نور الجهاد د نوي سب سټیشن د کار 85% څخه زیات د کار چارې مخ ته تللي دي.
د دې حوزې د سوداګریز مرستیال په وینا د دې پروژې د تطبیق لګښت د افغانستان برېښنا عمومي شرکت له لوري ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړ او وګټې اخیستنې ته وسپارل سي. انشاءالله که این پروژه ساب استیشن نور جهاد تکمیل شه متعاقبا خطی یا لین انتقال از ساب استیشن نور جهاد الی ساب استیشن پل هاشمی و فعلا در حال دیزاینه، یعنی سروی اینا شده قبلا، فعلا در حال دیزاینه. انشاءالله و هم به دسترس بزرگان قرار داده میشه که تصمیم گرفته شه انشاءالله که با تکمیل شدن این پروژه انشاءالله او هم متعاقبا کار از آن شروع میشه انشاءالله. د هرات برېښنا ریاست مسؤل همداراز ټینګار کوي چې د نورالجهاد د نوي سب سټیشن د کار چارو په بشپړېدو سره د زندهجان ولسوالۍ د هاشمي پله چارې به هم پیل سي. با تکمیل شدن این پروژه ولتاژ نورالجهاد یا شبکه خط ترکمنستان تقویت می‌یافته انشاءالله که با تقویت شدن نوعی ولتاژ ما بتانیم که لینای پرچو میشد یا پرچویای ساعتوار که برای همشهریای ما لینای برق از نور پرچوی میکردین یا پرچویای نوبتی وجود داشت انشاءالله پرچویای برطرف شه که بتانیم برق دوامدار، برق با کیفیت با ولتاژ 220 به خانه‌های مشترکین خو انشاءالله برسونیم. همداراز د هرات سیمه ییزې اداره د دې پروژې د بشپړېدو ترڅنګ ټینګار کوي چې د اسلامي امارت د برقي انرژي پر غښتلي کېدو هم خبرې کوي. د نورالجهاد په نامه سب سټیشن دلته اوس یې کار شروع دی چې شاوخوا 90 سلنه یې کار مخته تللی دی چې په تکمیلېدو سره به یې د پرچوۍ څخه مخنیوی وسي چې خصوصا د ژمي موسم کې دلته هراتیانو ته یو ستونزه وه د پرچوي د دې مخنیوی کیږي. دغه رنګه د دې په تکمیلېدو سره بیا وروسته تر دې د پل هاشمي په منطقې کې هلته یو بل سب سټیشن په نظر کې نیول شوی دی چې د هغه کار به شروع کیږي. نو په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین خصوصا سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده چې څنګه وکولای شي د برق ستونزې ژر تر ژره حل کړي. د یادولو وړ ده چې په هرات ولایت کې د نورالجهاد د سب سټیشن له لوري د ترکمنستان وارداتي برق په دې ولایت کې تنظیم او توزیع سي. محترم لیدونکو اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تالا په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. سهشنبه هرات ښار اوریاز الوره درجه 11 تیتای 15، خوریان اوریاز الوره درجه 12 تیتای 14، کروخ لمر الوره درجه 18 تیتای 12 او پشتون زرغون لمر الوره درجه 9 تیتای 15. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په موخه د هرات والي په مشرۍ غونډه جوړېدل. د هرات برېښنا ریاست له لوري د نورالجهاد سب سټیشن د 85 سلنې پرمختګ اعلان او د سوداګرو د راټولولو کمیټه د اقتصاد رئیس په مشرۍ جوړېدل. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو په لوی څښتن تالا سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو